ستړي مشه درنو لیدونکو اوس مهال هغه څه چې موږ نن ورځ ټول ورځ پسې وګرځېدو خو پیدا مو نه کړ الحمدلله چې ځاځي پارک ته راغلو اوس یو ورور سره چې موږ کته چې هغه شپېلې چې موږ غوښتل چې د غږ واورو دا مو ترلاسه کړه نو د مشر سره به تعارف وکړو هغه څخه وروسته بیا به ته شپېلې اورو مهرباني استاد بس سلامونه نیکې هیلې تاسو د ستاسو ګران محترم چینل ته او کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو سلامونه نیکې هیلې د لوی اختر مبارکي مو ورته وایم تېر شوي او څه دننه یو څه خارج کې ټولو ته مبارکي وایم او ستاسو نه ډېره مننه کوم چې ته راغلی د هغې ته زه محمد واسع رفیقي یم د ننګرهار نه راغلی یم ځاځي پارک ته راغلی یم انډیوالان دوستان سره چکر ته راغلی یم بس خوشبختانه چې تاسو سره مخ شم چکر ته ستاسو په لیدو موږ هم خوشحاله شو او انشاءالله ټول د ملګري چې ناست هغه هم خوشحاله وي له تاسو څخه شپېلی اورو مهرباني موږ به خوشحاله شو تاسې هم منتظره اوسئ نو ورته ډېر ښه اوس سندره ووایه که نه څنګه سندره ده هغه سندره مې دې شپې لږه سپینه سپوږمۍ وایي چې اشنا به چېرته وي نو ګونګۍ شوې ولې بس دغه مې دې شپېلۍ کې وغږولو تاسو ته بس خدای وکړي چې ستاسو خوښ شوي بیخي خوندور که نه بله به هم درته یوه بله چې شي ولې نه بس یو بله واورو نور بیا فضبوی نه رفیقي صاحب ډېره مننه بس زه به یو بیت درته ډالۍ کوم چې مهرباني شاعر وایي چې دنیادار که مستغني په سیمو زر دی هنرمندو سره ګڼ د خپل هنر دی بس دا هنر دی چې الله پاک رفیقي صاحب ته ورکړی ډېره مننه رفیقي صاحب او دا چې ننګرهار څخه راغلي وایي دلته موږ هم ننګرهار څخه راغلو هېوادوالو خدمت په خاطر او پارک ته راغلو که د هېوادوالو سره مو وغږېدو د تاسو مننه کوم چې وخت مو خوشحاله اوسئ